د چین جمهوریت وایي هندي ځواکونو سرحد کې پارونکي ډزې کړي دي. سلام، وخت مو بخیر. د چین وسلوال ځواکونه هند تورنوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ له جنجالي پولې په بیکانونه تېرېدو سره یې پارونکي ګام کې د چین د ګزمې لور ته د خبرداري ډزې کړي دي. د چین د پوځ یو ویان دا هم وایي د دغه هیواد ځواکونه هم اړ شول تر څو ځوابي ګام پورته کړي. دا له 45 کالونو وروسته لومړی ځل دی چې دغه سیمه کې د ګرمې وسلې کارولو سره د وسلې نه کارولو تړون خلاف ورزي کیږي. د دواړو هیوادونو اړیکې وروستیو میاشتو کې خرابې شوي دي. هندي چارواکو د دې وروستۍ سرحدي کشالې په هکله څه نه دي ویلي. چین او هند پر 1962 کال لنډمهالې سرحدي جګړه درلوده، خو وروسته یې مختلفو سیمو کې د دواړو هیوادو اختلافي سرحد کې رښتونې کنټرول کرښه په نوم پوله وټاکل شوه. په همدغو سیمو کې له وسلې او بارودو کار اخیستل منع شوي دي. دا تاوتریخوالی له هغه وروسته دی چې بیجینګ له نوې ډیلي وغوښتل تر څو د همالیا پولې اوږدو کې له هغې سیمې خپل ځواکونه سملاسي وباسي چې پرې د ملکیت دعوه کوي. له دې مخکې د چین دفاع وزیر وای فینګ خپل هندي سیال ته ویلي چې هند د دواړو هیوادونو ترمنځ د روان سرحدي تاوتریخوالي پوره مسؤل دی. د چین د یوې لویشتې خاورې له لاسه وتل د منلو نه دي. د چین پوځ د خپل هیواد د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا د خوندیتوب لپاره پوره هوډ، وړتیا او پر ځان باور لري. دواړو هیوادونو په جون میاشت کې له نښتې وروسته سرحدي سیمې لداخ ته پوځیان واستول. د نښتو کې تن په تن جګړه کې د هند 20 سرتېري ووژل شول، خو د چین د پوځیانو مرګ ژوبله معلومه نه شوه. لداخ د هند جمو کشمیر ایالت شمال ته په همالیا غرونو کې پرته سیمه ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هند او چین سرحدي سیمه کې وضعیت ډېر ویرونکی بللی دی او ویلي دي چې واشنګټن د دوی ترمنځ منځګړیتوب ته تیار دی. هند او چین 3440 کیلومتره ګډه پوله لري، خو ځینو برخو کې پر ملکیت جنجال لري. د دواړو لورو پوځونه چې نړۍ کې تر ټولو ستر پوځونه بلل کیږي تر اوسه بیا په دې سیمو کې سره ټکر شوي دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د رښتوني کنټرول کرښه په نوم سرحدي پوله باندې هم ډېرو سیمو کې اختلاف شته. تر بلې ویډیو مو په یو بخښونکي خدای سپارم چې یاست، تاسې بریا زموږ دعا.